بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پینډای په دې ټیسټ باندې بلکې خبرې وکړو. نن د ټیسټ میچ دریمه ورځ ده او یو ډیډ مرده پیچ دی. د رنځونو انبار په بیټسمینانو ورغول. نو زه حیران دې ته یم چې دا پیچ فیصله کړي چا ده. د دې نه مخې ته په 2004 کې د هندوستان ټیم پاکستان ته راغلی و او رمیز راجا د پاکستان کرکټ بورډ چیف ایگزیکټیو و. صحیح ده. هغه فیصلې به کولې. د پاکستان سره په هغه وخت کې و شعیب اختر د دنیا تیز بالر و، محمد سمی و، هغه به 100 سپیډ سره هغه هم تقریبا بال کوو، شبیر احمد و او رانا نوید الحسن و. دا فاست بالرانو د پاکستان سره. او رمیز راجا صاحب په هغه وخت کې بالکل ډیډ پیچونه روغ کړو. په لاهور کې بیا لږ شانتي ګرین وکټ و، په هغې باندې بیا عمر ګل پکې اولنی ټیسټ میچ و 15 وکټ یې اخیستی و، پاکستان ګټلی و. خو په 2004 کې چې د پاکستان سره تیزترین بالرانو نو رمیز راجا صاحب مرده پیچونه روغ کړو او سیواک پې موږ ته 309 او ټنډولکر 195 او راهول ډراوډ راته هم داسې بلنهار رنځونه وکړو، سینچرانو انبارونه ولګوله. پاکستان هغه سیریز وبایلو. اوس د اسټرالیا دومره امپورټنټ سیریز دی 24 کاله پس ټیسټ کرکټ د دنیا نه تقریبا ختمېدو واله دی. سوای د ایشز میچونو نه علاوه څوک په ټیسټ کې ډېر انټرسټ اخلي هم نه. د هغې باوجود یو ډېر اهم سیریز و. نو په پاکستان کې داسې مرده پیچونه روغ شو چې پاکستان د اسټرالیا غونته ټیم ته د یو وکټ په سر باندې 476 رنز وکړو. زما په حساب صرف یو کس آوټ شوی د امام الحق پیټ کمنز په بال باندې ایل بی ډبلیو شو چې بالر آوټ کړو. نور هغه اولنی اوپنر د خپل بیوقوفتوب د وجې لاړو، دویم اوپنر هم د بیوقوفتوب د وجې لاړو، یو کس رن آوټ شوی دی. نو په 3 ورځو کې تر اوسه پورې بالر یو کس آوټ کړی دی او بالران غریبانان راځي بالینګ کوي او چوکۍ خوري، بالران راځي او چوکۍ خوري. نو اوس رمیز راجا صاحب مشر دی او دا د هغو فیصلې دي. دا یې څه قسمه پیچ رخ کړی دی د پینډۍ په دې میدان کې. د دې سره خو به ټیسټ کرکټ ته انتهایی نقصان ورسي. د دې سره د پاکستان فاست بالران به ټول انجرډ شي. دغه 2 بالران دي هغو خو به یې ملا ماته کړي. نو یو انتهایی غلطه فیصله ده چا چې هم د پیچ ته فیصله کړي ده. بالکل سپورټ یو نه دی، صرف بیټسمینان سپورټ کوي. د سیمټو پیچ دی، یو سړک دی، په هغې بالینګ دی، بالر راځي او چوکه خوري او واپس ځي. نو پاکستان که خپل کرکټ ښه کول غواړي او ټیسټ میچ زنده ساتل غواړي او د کراوډ پکې څه انټرسټ غواړي نو لکه سپورټیو پیچونه د هار د ډر نه به مطلب د هار د وجې به ته څه ورته داسې پیچونه نه دغې چې د اسټرالیا به 3-0 سره مونږ وایټ واش کړي. نو انتهایی بیکاره فیصله د مینجمنټ د طرفه، انتهایی بیکاره پیچ، انتهایی بیکاره کرکټ روان دی، ون سایډډ کرکټ روان دی. بالران صرف د دې لپاره بالینګ کوي چې راځي او چوکه وخوري. نو تر اوسه اسټرالیا 120 رنزونه دي، یو یې آوټ نه دی. انتهایی بد ذایقه کرکټ روان دی او بالکل یو ډرا طرف ته روان دی. هیڅ خوند یې نشته، هیڅ مزه یې نشته. پاکستان کرکټ بورډ یو انتهایی ناقصه فیصله کړې ده. السلام علیکم.